سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. نن مې تاسو ته یو ساده او وړیا مایننګ ویب سایټ راوړی چې تاسو کولی شئ دې کې فری په فری بغیر له 1 افغانۍ مصرف وړیا مایننګ وکوئ او هغه وډرا کوئ. سره د لایف وډرا ثبوت چې خپل باینانس ته به ډالر وډرا کوم هم ویډیو کې راسره وګورئ. مکملې طریقې لپاره ویډیو تر پای وګورئ، چینل سبسکرایب، ټلګرام چینل هم زموږ جوین کړئ چې لینک ډسکرپشن کې ږدم. لومړی دوستانو د دې ګیم یا د دې مایننګ سایټ لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، په هغه به کلیک کوئ او دا ډول صفحه راځي. دلته به تاسو په دغه نښه کریټ ان اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله چې مو دا ډول یو صفحه راځي، دلته به د لومړي خانه کې ملګرو تاسو یو نوم ورکړئ، یوزر نیم، په دا دوم کې به خپل ایمیل ورکړئ، په دا دریم کې به ځان ته کوډ ورکړئ. کله چې دا کار وکړو، په دغه څلورمه خانه کې نمبر چې لیکلی دغه نمبر به ولیکئ او په کریټ ان اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. چې کله دا کار تاسو وکړئ ستاسو اکاونټ جوړیږي. ما اکاونټ جوړ کړی، زه اوس راځم لوګین کوم له دغې برخې. دوستانو زه خپل اکاونټ ته لاګین شوم. کله چې تاسو لومړي ځل لپاره اکاونټ جوړ کړئ، دغلته ستاسو د بیلنس په برخه کې تاسو ته 1000 کوینه فری په فری بونس درکوي چې په هماغه 1000 کوینو تاسو کولی شئ راشئ دې کې مایننګ فعال کړئ او روزانه د هغه مایننګ ګټه واخلئ او وډرا کړئ. ښه دې کار لپاره به څنګه کوو؟ کله چې تاسو راغلئ دا ډول صفحې ته، دغه ځای کې دوستانو لومړی تاسو ته یو افشن وي، داسې بیټریو په رقم افشن وي، په 1500 کوین وي. تاسو به راځئ هغه به لومړی بای کوئ په 1500 کوینو. کله چې تاسو هغه بای کړئ، دغه مایننګ ستاسو شروع کېږي دغه ځای کې درته. نو هغه تاسو مجبور یې خامخا هغه شی بای کړئ. چې کله مو هغه بای کړه، نو ستاسو لومړنی دغلته 15 لیول مایننګ لري. ستاسو لومړنی مایننګ وازیږي، 1500 کوین درنه کټئ. 1500 چې کټ کړه، 1500 فری نور تاسو سره پاتې کېږي. د هغې لپاره به تاسو راشئ په 1500 فری باندې په دغه برخه کې به ماینر یې اخلئ. دغه ماینرو ګټه دا ده چې هر یو تاسو ته مایننګ کې یو کوین درکوي. مثال دا لومړنی په 10 کوینو د روزانه 15 درکوي، دوم په 20 د روزانه 10 درکوي، دریم په 13 د روزانه 15، بل په 40 روزانه 20. نو په دغه ډول تاسو ته درکوي. نو ما خپله دوستانو چې د 1500 کوین باندې دغه برخه وضع کړو، 1500 چې پاتې و په هغه مې دغه ماینر واخیستو چې دا په 1500 د روزانه 2500 راکوي. نو تاسو هم کولی شئ دا واخلئ او تاسو کولی شئ مثلا هر څومره ماینره چې وغواړئ واخلئ. مثال یو دانه مو دا واخیست، یو دا اخیستی، دا ټول تاسو اخیستلی شئ، یعنې شرط دا نه ده چې صرف یو دانه به اخلئ. نو څونه کوین جمعوي کولی شئ مختلف ماینرونه واخلئ. دلته تقریبا تر 1700 دومره ماینر یې تاسې فعالولی شئ. نو هر څومره فعالولی شئ، هر څومره چې مو زړه وي. ښه دی له دې اوس دا ماینر چې کله تاسو واخلئ، دا تاسو ته د په دې ډول کوین جمعوي. میاشت کې څه ده 2500 کوین جمعوي، ورځ کې څه ده 2500 او په ساعت کې 10 کوین تاسو ته جمعوي. تاسو ته چې کله دلته کوین جمعېږي، دلته یې کالکټ کوئ. 2000 کوینو پورې چې ورسېږي بیا نور مایننګ نه کوي. نو تاسو باید 2000 ته چې مخکې ورسېږي کالکټ یې کوئ او دلته تاسو ته جمع کېږي. دغه د مایننګ حساب دوستانو. نور خاص څه پکې نشته، د نورې برخې پکې خاص څه نشته. نو همدغه و چې اکاونټ به جوړوئ، 1000 کوین فری درکوي، په هغه به مایننګ فعالوئ او ډیلی مایننګ درکوي. دغلته هم د بونس یوه برخه ده دوستانو چې دلته توفي دي، چې فکر کوم دا به هم په کوین واخلئ او تاسو ته دومره ګټه درکوي. مثال دا یو په 3000 کوینو ده او هر ساعت تاسو ته 14 کوینه بونس درکوي چې کولی شئ دلته یې کالکټ کوئ. دا هم همغه ډول فعالیت کوي، خو هغه ماینر برخه انتخاب دی. له دې نور خاص پکې نشته. د اوس راځو چې دې نه به وډرا څنګه کوو. وډرا لپاره به تاسو دغلته په دغه برخه باندې کلیک کوئ چې تاسو یې دلته وینئ، فاینانس په نوم یې لیکلی. نو په همدې باندې به تاسو کلیک واخلئ ملګرو. دلته چې تاسو کله کلیک واخلئ، په دغه برخه چوکاټ کې چې دي دغه ځای څخه تاسو کولی شئ د ګیم ته ډیپوزیټ یا ټاپ اپ وکوئ، چې هغه زه چاته نه توصیه کوم ځکه فری کار وکوئ بهتره ده. خو که څوک غواړي پکې به پانګه اچونه وکړي، هم یې خپله خوښه ده چې موږ یې هېڅ نه توصیه کوو. او دغه بله کتار کې چې دي د وډرا طریقې دي چې دغه کوینو باندې وډرا کوی شي. وډرا لپاره چې د دوستانو مینیموم تاسو باید 2000 کوینه ولرئ چې $1 کېږي. او همداشان کله چې تاسو بای کوئ، نو 1000 کوینه بیا په $1 تاسو ته درکوي. نو دغه فرق هم لري. نو اوس وډرا ترېنه څنګه کېږي، هغې لپاره زه مثال راغلم دې ځای ته. دلته اوس زه راځم usdt TRC 20 باندې کلیک کوم. دا ګورئ، البته BP 20 باندې وډرا کوئ. ښه ده. هغې کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ادرس څنګه د دې کې سیف کړئ. چې کله تاسو په هغې کلیک کوئ، دغه برخه کې به لومړی ستاسو ادرس نه وي سیف شوی. نو رابشئ تاسو به په همدغه برخه باندې کلیک واخلئ، خپل ادرس به سیف کړئ. مثال څنګه سیف کېږي، زه راځم یو دانه سیف کوم مثال په ډول. نو زه راځم په TRX کلیک کوم. نو دلته ګورئ تاسو ته دغسې آپشن درکوي سیټ پی آوټ ادرس، په دې به تاسو کلیک کوئ او دلته به راستئ پی آوټ ادرس به سیټ کوئ. نو ما خپل د بایننس څخه یو usdt BP 20 ادرس کاپي کړه، هغه مې سیټ کړو. نو تاسو مې usdt BP 20 ادرس کاپي کوئ او دغلته په دې سیو آپشن به کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخیسته، بیا تاسو ته دوستانو دا ډول ځای راځي، تاسو ته وایي چې دلته خپل د usdt BP 20 ادرس ورکړئ. نو په دغه زیړ رنګ نښه چې ورسره ده، په همدې کې به usdt BP 20 ادرس هم ولیکئ او سیف به ووایي. ستاسو ادرس به څنګه شي، سیف به شي دوستانو. نو چې ستاسو ادرس سیف شو، اوس وډرا څنګه کېږي. وډرا لپاره به راشئ، بېرته دوباره تاسو
په همدې برخه کلیک کوم زه دوستانو. ګورئ ما سره 2140 کوین دي، 3.1 ډالر کېږي. پی آوټ وهمه نو زما وډرا څنګه ده، ریکویسټ مې سبمیټ شو. نو دا اوس په پینډینګ کې ده، څنګه چې دلته ګورئ دا لږ ټایم نیسي چې راشي. چې راغله زه تاسو ته بیا ویډیو شو کوم. نو دوستانو داسې نیم ساعت تېر شو او زما وډرا ورسېده. ځکه راشم تاسو ته هسټري وښیم. د فاینانس په برخه کلیک کوم، دلته USDT بي پي شل یا تیتر بي پي شل انتخابوم. دغه ګورئ زه لږ رامخکې کوم، دا زما وډرا چې تاسو ته ښه معلومه شي. دا ګورئ 1.7 ډالر چې کېږي 2140 کوین وډرا مې ووهله. سټیټس یې څنګه ده، دلته ټیک مار یې خوړلی، یعنې وډرا مې څنګه ده ترسره شوله. په کم تاریخ 9 د 3 میاشتې، یعنې د همدې میاشتې 3. ځکه اوس راشم خپل بایننس کې تاسو ته هسټري وښیم دوستانو. زه راغلم خپل بایننس ته، دلته به په دغه برخه کلیک کوم او د خپله هسټري به چک کوم چې ما ته دغه 1.7 ډالر راغی که رانغی. ځکه هلته کمپلیټ شو. نو دلته راځم دوستانو، دلته په دغه ځای کې په ډیپوزیټ باندې کلیک کوم او دلته تاسو څنګه چې کتلی شئ 1.7 ډالره ما ته له دغه گیم څخه همدغه نن راورسېده. څنګه کتلی شئ په بي پي شل نیټورک 1.7 ډالر بالکل فری او وړیا بغیر د هېڅ ډول ډیپوزیټ او سرمایه ګذاري. نو دغه طریقه دوستانو. همدا شان دغه یو بله برخه کې چې پارټینرز یې لیکلی د ملګرو د دعوت برخه ده چې کولی شئ خپل ملګري هم دعوت کړئ. د هر ملګري په دعوت هم دوستانو تاسو ته دلته مختلف کوین درکوي چې تاسو کتلی شئ. مثال ما ته د بعضو ملګرو په دعوت 100 راکړي، 170 یې راکړي، یو ملګري په دعوت 1100 راکړي. نو مختلف کوین د ملګرو په دعوت هم درکوي. که کولی شئ ملګري دعوت کړئ، په هغه هم تاسو ته ګټه راځي. نو دغه د دې طریقه ویله ده.